ډېر بې حده ګناهګار یم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا دنیا پاتې کېدونکې ده. راځئ چې هغې دنیا ته کار وکړو او د قبر د عذاب نه ځان خلاص کړو. د قبر د عذاب د خلاصېدو لاره یوازې زمونږ او ستاسو اولادونه نیک صالح او دې تر څنګه صدقې وکړو او د هغې دنیا ته کار وکړو. مغفرت غواړم له تا نه، زه بنده دې یم بېوسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې، ته رحیم یې ته رحمان یې ته بخښونکی مهربان یې. رب ته یې راته معاف کړې که هر څه شوي له مانه، زه بنده دې یم بېوسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ډېر بې حده ګناهګار یم، مغفرت غواړم له تا نه، زه بنده دې یم بېوسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. زه انسان یم لالچ یم رانه پاتې ده ستا لاره، زه انسان یم لالچ یم رانه پاتې ده ستا لاره. مینوال مې د خپل ځان کړه، زړه مې تور کړه له دنیا نه، زه بنده دې یم بېوسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ډېر بې حده ګناهګار یم، مغفرت غواړم له تا نه، زه بنده دې یم ښه دی ښه دی مزاره ته په دې ثواب کې شامل شولې موږ سره. یو تاسو یو کار کړی چې د خیر کار مې وکړ، د خیري کار نه دی، ته پکې شریک راځه. بالکل الله د نورم خیر دی. سر په سخته ورځ کې بل تا سره مخ کېږم، د محشر په سخته ورځ کې بل تا سره مخ کېږم. ته مې وساتې له شرمه د حشر د میدانه، زه بنده دې یم بېوسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ډېر بې حده ګناهګار یم، مغفرت غواړم له تا نه، زه بنده دې یم بېوسه، درته سوال کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه. ستا دربار کې په ژړا یم دغه سوال کوم له تا نه، ستا دربار کې په ژړا یم دغه سوال کوم له. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جزاک الله خیر. یاد ځئ مسجد دی د الله تعالی کور دی. سپینګیري مشران ځوانان کمکی ماشومان راټول شوي دي. الحمدلله ثم الحمدلله چې مسلمانان یو او دې دنیا کې چې پیدا شوي یو د امتحان دپاره. هوښیار خلک پوه خلک به د هغې دنیا سوچ کوي، صدقه به ګوري. کوم سبحانه، درته سوال کوم سبحانه، درته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا دنیا پاتې کېدونکې ده.
راځئ چې هغې دنیا ته کار وکړو او د قبر د عذاب نه ځان خلاص کړو. د قبر د عذاب د خلاصېدو لاره یوازې زمونږ او ستاسو اولادونه نیک صالح او دې تر څنګه صدقې وکړو او د هغې دنیا ته کار وکړو. رښتیا به وایو چې دونه عمر هم تېر شو باقي هم تېرېږي، چا په ښه لاره او چا په بهترینه لاره تېر کړو. ماجد ته چې څه ستونزه لرو د شیخ صاحب د خوله نه بیا من په دې اساس باندې راغون شو. الله جل مجلاله فرمایي وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. اے انسانانو ما د اوبونه هر شی ژوندی پیدا کړی، دا مرغۍ څکي، دا انسانان څکي، دا زمونږ حشرات څکي، دې باندې خلک اودسونه کوي. آیا دا به څومره خوشبختي وي چې یو انسان راشي جمعیت کې او ستا اوبه وي، د غسلخانه وي، دلته هر څه نظام برابر وي، نو انشاءالله هر څه برابر وي، مونځ اودس وشي او دعا درته وکړي. او دا دعا به چاته دي؟ اول تر اول به دې خپل دې کوروالاو خلکو ته او بیا هغه مشران زموږ د خیره بنسټ چې چا پکې امداد کړی د مالي بدني د دې هغه اصلي بنیاد مقصدي هغه سړي ته به دي. نو انسان دا بل حدیث دا مکملوم چې رسول مبارک فرمایي چې صدقه جاریه دې وکړه دا به تا ته د دې قبر کې عذاب سپکیږي او تا ته اجر او ثواب رسیږي. او بل هغه اولاد چې نیک بچی د وروزو قرآن ته کینو، حدیث ته کینو، تعلیم ته کینو او ستا بچی حافظ شو، عالم شو او د سر ته ورسېدو، نو دا تا لپاره دعا کوي چې خدای د ما مور او پلار او استاد وبخښي. او بل هغه علم ينتفع بها، رسول الله مبارک فرمایي چې علم دې وکړو او تا ته شاګردان دې ورودل سلسله دې هم د روانه وي. نو زه خپله خبره راغوڅوم چونکې دا یو د اشد ضرورت دی اوبو ته. الله جل مجلاله دغه مؤسسه د مونږ دغه خیره بنسټ تل تر تله کامیاب او دائم لري. د دې کوشش خپل دربار کې قبول کړي او د دې نه ډېر شکریا ادا کوم. الله دې موږ دا کار سرته ورسوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام علیکم. سبحانا د محشر فسخت ورځ مولوي صاحب خبرې وکړلې د قبر زما اختان ذکر شوله. قبر کې خپل اعمال به وړي ځان سره او هغه اعمال چې تاسو په دې دنیا کړي دي. په مسجد کې د اوبو ضرورت دی، ان شاء الله دا بور به وهو، د الله تعالی کور دی، د الله تعالی د کور سره معامله کوو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړي. درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، ډېر بې حده ګناهګار یم، مغفرت غواړم له تانا، زه بنده دې یم بېواسه، درته سوال کوم سبحانا، درته سوال کوم سبحانا، ستا دربار کې په ژړا یم دغه سوال کوم له تانا، ستا دربار کې په ژړا یم دغه سوال کوم له تانا. الحمدلله برمه فټ شوله د الله تعالی په کور کې د هر څه نه مخکې کوم کار چې کوو د قرآن پاک په تلاوت یې کوو، قاري صاحب تلاوت کوي. راځئ مسلمانانو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقنا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالى. يا الله دعكم سعيك وشدي خپل دربار کې قبول او مقبول کی امين. یلا د دې دغه امداد هغه دنیا کې کامیاب راولي. یلا قبر کې ورته فراخي ورکي. اخرت سفر آسانه کی. یلا د دې ټول هغه اهل والدین او ټول خدای مغفرت نصیب کی. یلا دوی یا کوشش خپل دربار قبول مقبول کی. ولې فرمان نمبر کو ساري خیر کی. تبلیغ دام کې درنه کی. دا باندې پکې کی. یلا تبي ورحميږي. یلا هغه دنیا کې خیشته کی. خدا هغه دنیا کې سر او مال برکت کی دي. خدای تبي ورحميږي. کوششونه خپل دربار کې قبول مقبول کی. ډیر عمر ورکړه عطا استاد صاحب. یلا د دې هغه ورونو ته د دې خاندان ته ډیر عمر ورکړي. څوک د دې کې مالی بدني راته کړي خدای خپل دربار قبول کی او ټول خوشاله کی. یلا صدقه جاریه وګړي جنت فردوس نصیب کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله. ایک هر څه شوی لمانا زبند دی بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناهګار یم مغفرت غواړم لتانا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ز انسان یم لالچ یم رانا پات دستا لارا ز انسان یم لالچ یم رانا پات دستا لارا مینوال می د خپل ځان کړه زړه می تور کړه دنیا نا زبند دیم بیواسا درتا سوال کوم سبحانا درتا سوال کوم سبحانا ډیر بے حدا گناهګار یم مغفرت غواړم لتانا